دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو د یوټیوب چینل URL لینک کاپي کولی شئ. لکه یوټیوب ستاسو څه یوټیوب چینل کوم یو وي د هغې URL لینک په اسانۍ سره کاپي کولی شئ. نو به شئ ګوګل کروم له یو بروزر له به راشئ، چې راشئ دلته به ولیکئ google.com سرچ به کوئ، دلته به ولیکئ youtube.com سرچ به کوئ، بیا چې کوم دا درې ټاکي دي بره دغه به کلیک کوئ، دلته به ریکویسټ ډیسکټاپ سیټ کوئ، دغه به کلیک کوئ، بیا به دلته کوم اولنی پیج وي هغه به کلیک کوئ، دغه اول چې کوم دی دلته به کروم کلیک کوئ، کوم بروزر کې کولاو کړی وي هغه به کلیک خپل یوټیوب ID به پکې کولاو کوئ، کوم چینل URL چې تاسو کاپي کوئ نو هغه به ID خپله به دلته یوټیوب کې کولاو کوئ، چینل له به ورشئ، د چینل پروفایل چې کوم دی اشین اګوټ کې دغه به کلیک کوئ، دغه ګوټ کې چې کوم شین دغه دی دا پروفایل غوندې دغه به کلیک کوئ، نو دا چې راواخلو دلته دا سیټینګ وګورئ، دا ګوټ کې چینل دی نوم سره دی خو سیټینګ به کلیک کوئ، سیټینګ هم چې کلیک کړو نو دلته به دا راوړي، دلته به دا خپل نوم کلیک کوئ د چینل ستاسو چې کوم لکه ما اوس صدف کلالی کلیک کړو، دا چې هم کله کلیک کړو نو بیا چې کوم دا لینک راشي دا ستاسو د دې یوټیوب چینل URL دا ځان سره بیا دلته سیو کولی هم شي.